دوستانو په دې کې کومه جمله صحیح ده؟ in the hospital او که at the hospital. په اصل کې دوستانو دا دواړه جملې صحیح دي خو مګم د استفادې ځای فرق لري. in the hospital موږ هغه وخت کاروو چې یو څوک په شفاخانه کې مریض وي، بستر شوی وي، هاسپیټلایزد شوی وي. په دې حالت کې موږ in the hospital نه استفاده کوو. مثلا وایم چې I am in the hospital. زه په شفاخانه کې یم په دې دلیل چې زه دلته مریض یم یا کومه حادثه شوې. او که at the hospital استفاده کو دا بیا دا معنا ورکوي چې زه شفاخانې ته تللی یم د چا عیادت ته یا هم د کوم بل کار په اساس. زه خپله مریض نه یم، فقط شفاخانه کې مې کار و، شفاخانې ته تللی یم. مثلا I am at the hospital. په همدې شکل سره په مکتب کې هم همداسې ده. که وایي چې I am in the school دا معنا ورکوي چې زه په مکتب کې یم او شاګرد یم. او که وایم چې I am at the school دا معنا ورکوي چې زه مکتب ته تللی یم خو مکتب کې مې کار ده، زه خپله شاګرد نه یم او همداسې نور. دوستانو که غواړئ چې انګلیسي په دومره اسانۍ سره زده کړئ نو زموږ اکاونټ سره فالو کړئ او په آخر کې زموږ د حمایت لپاره ستاسو یو لایک کافي ده.